جنرال دوستم وایي د تېرو 20 کلونو پروژهیان د طالبانو د کړنو عادي ته کار کوي. په سلامونو مو هرکلی کوم د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د جمهوریت نظام یو چارواکی جنرال دوستم وایي چې یو شمېر کسانو د طالبانو د کړنو د عادي سازي پروژه اخیستې او دغه راز طالبان دننه افغانستان کې د جنسیتي ښوونیز نظام په عادي کولو بوخت دي. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، طالبانو په افغانستان کې د یو جنسیتي ښوونیز نظام په عادي کولو بوخت دي چې ولس او نړۍ ته قناعت ورکړي چې دا یوه نورماله پدیده ده. دغه راز دې سره موازي د تېر 20 کلونو په پروژه روږدي افراد بیا د طالبانو د کړنو او څېرې عادي سازي ته کار کوي. د جمهوریت نظام دغه چارواکي همداشان وایي چې نړیوالو زبر ځواکونه د طالبانو د کړنو د عادي سازي دغه پروژهیان تمویلوي او بیا یې په نړیوال سټیجونو سختو شرایطو کې د بشري فعالانو او اتلانو په توګه مطرح عادي کوي. د اف جی نیوز چینل قدرمنو لیدونکو، دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.